په تېرو 40 کلونو کې موږ هر څه د لاسه ورکړ. خویندې مو کونډې سوې، بچي مو یتیمان سول او میندې مې بورې سوې، ښارونه مو وران سول، در په دره خاوره په سر سو. او اوس مهال هېڅ هم د لاسه ورکولو په خاطر نه لرو، هر څه تللي دي، خو اسلام آباد ډېر څه د لاسه ورکولو په خاطر لري. هغه اسلام آباد چې اوس د جنتو نه جوړ شوی، هغه زما او ستا په وینو باندې جوړ شوی ده. نو دا څه چې زموږ په وینو باندې جوړ کړي دا به ورنه واخلو او دا اخیستل کېږي که نن وي که سبا وي. ګران افغانانو، تاسو ټولې ښې خبرې وکړې، سمې خبرې مو وکړې، ډېر مطالب چې زما په زړه باندې ول تاسو وویلې، خو زه وایم چې اوسنی کوم حاکمیت چې ده دا یوازې باید خپل فوکس په پنجاب باندې ونه لري. اصلي فوکس باید دننه په هیواد کې هغه کم ګوډیاګان چې دي، کم مزدوران چې دي، کم تالیسیټې چې دي پنجاب دي، د هغې تلیفونونه کنټرول کړي، د هغې کورونه کنټرول کړي او د هغې هر قدم باید د نظر لاندې ونیسي. ځکه که موږ تاسو تاریخ ته وګورو، زموږ هیواد چې هر کله برباد شوی ده، مستقیم پنجاب حمله نه ده کړې پخوا. برعکس د مسعود په څېر، رباني په څېر، د ګلبدین په څېر، د سیاف په څېر، د نورو خپلو ګوډاګانو په څېر انسانان یې روزلي دي، سلای ورکړلې ده او بالاخره زموږ حکومتونه یې د منځ نه نړولي دي او د منځ یې وړلي دي. بخصوص هغه بخښونه کې چې اطلاعاتي بخښونه دي، استخباراتي بخښونه دي او ډېر حساس بخښونه دي، هغه کارمندان باید ډېر جدي د سار لاندې ونیول سي، تلیفونونه یې کنټرول سي، هر قدم یې کنټرول سي. حتی په دغه اساس شرایطو کې دوی ته باید د کور تک اجازه ورنه کړل سي، هماغه دفترونو کې خپل اظهارات د اعلان کې هماغه ته ووسي. او بله خبره دغه ده چې اوسنی حاکمیت باید په ټولو افغانانو غږ وکړي او هغه یې راټول کړي، که هغه افغانان پرچمیان وي، خلقیان وي، کمونستان وي، جمهوریتیان وي، هر یو څه وي. اوس زموږ او تاسو په مشترکاتو باندې یرغل شوی ده. مشترکات زما د خلقي، د طالب، د جمهوریت همدا هیواد ده، ژبه مو ده، خاوره مو ده، خلق هم دي او نور ارزښتونه چې زموږ او تاسو مشترک دي، په دې یرغل شوی. اوس باید غږ وکړي په دغه ایران کې چې زموږ او تاسو منصبداران پراته دي، دننه په افغانستان کې چې پراته دي، په پاکستان کې پراته دي، دغه ټول باید راټول کړي او خپل لښکر دې قوي کړي. یو لنډه بله خبره هم کومه، زموږ او تاسو هیواد ډمانو ته، ساقیانو ته، دغه لوچک خلکو ته اړتیا نه لري چې هغې باندې موږ دا وطن وګټو. دوی نه وطن ګټلی نه ګټلی چې دوی د مداخله هم نه کوي. بخصوص هغه بعضې خلکې چې خو ګوري چې هلته ماشومان وژلی کېږي، بې اسلحه او بې دفاع انسانان وژلی کېږي، خو بیا هم کوشش اعلانونه کوي، لایفونه نیسي، ویډیوګانې جوړوي، وایي که ترورست وژل شوی ده، څه خبره یم ټي ټي پي وژلی شوی. په داسې حال کې چې نه ټي ټي پي شته په افغانستان کې او نه حتی پنجاب ثبوت نشي وړاندې کولی، خو دوی شپه ورځ په فیسبوکي لګي او په زه به د چا نوم نه اخلم، په ټیک ټاکو همدا لګوي. خدای نه وډارسئ، دغه پروژې مورژې د منځه ویسئ که واقعا افغانان هستئ. په داسې حال کې چې تاسو خو افغانان بیخي یاستئ نه. نو دا زما په لایفونو کې زه به ډېر جدي نه غږېږم. اوس یو تعداد خلک به بیا مداخله کوي، بیا زه دومره توان نه لرم چې هغه وزغمم. زم ویډیوګانې مې لیدلي، احساساتو کې یم، زموږ په هغه وطن باندې زړه درد کوي. فقط یووالی وکئ، جمهوریتي او طالبو، کمونستو، سکولارو د شیانو پسې مه ګرځئ، په شریکه سره ودرېږئ. بخصوص په میډیا کې دغه څوک چې هلته داسې ګګر بګر افغانان شته، هغوی به دفاع کوي. زموږ وظیفه همدا ده چې باید موږ نړیوال پوه کړو او د ده په څنګ کې میډیا ته باید کش ورکړو، هغوی ته باید نور هم مورال ورکړو، د هغوی ملا باید وتړو، د هغوی انګیزه باید نور هم لوړه کړو، تر څو چې دا پرته له شکه چې موږ او تاسو د جنګ تجربه لرو. پنجابیان ما لیدلي دي او د نږدې نه مې لیدلي دي، هغوی ډېر ډارن خلک دي. خو یو خبره ده، دغه د کوزې پښتونخوا یا د پښتانه ډېر ګرم کېږي، یا ته د پنجابي نه هم دوی ګرم کېږي، وایي چې ولا موږ دلته ولاړ یو، داسې ده هغسې ده. تاسو خو زه دوی ته به څه نه وایم، انشاءالله په مطلب به رسېدلي یاست، باعزته سوکاله اوسئ. انشاءالله هر څه باندې سر خلاص دی. ورو هغه جګړه چې موږ او تاسو په ټوپک په ترو باندې پولاد جانه موږ کولی شوی که نه، په 10 کالو کې منظور وکړه. هر یو پښتون د کوز وطن په دې خبرې باندې خبر دی چې دلته جګړه د چا وه، په کوم ډول په موږ باندې دغه تطبیق کېدل او په کوم ډول یې موږ د دې ټوپک شپېلۍ ته برابرولو. نور زیاتې موږ پرې نه غلطېږي. هغه د کوز وطن پښتانه بیخي هغه 15 تنې چې په دا ډول باندې برین واش شوي دي، هغه خو بیا زما د تا په وطن کې ولې نشته؟ دا اوس د تا زما ستا په کابل کې ناست ګلخانان نشته دي چې در سره دا اوس د خراسان چغې وهي، د افغانستان چغه در سره وهي. دا خو هلته دلته هم شته. دا دواړه یوه طبقه خلک دي، یوازې فرق یې په څه شي کې ده چې یو یې په فارسي ژبه باندې چغې وهي، بل یې په پښتو کې چغې وهي، په پښتو په پنجابۍ مکس کړې درته غږېږي. دا زموږ دپاره یو دي. یو روایت زموږ او ستاسو بیخي غټ دی. دا کوم روایت چې زما او ستا ده،
دا ملي ده، دا ستر دی، دا غټ دی. د دغه روایت تر شا په میلیونونو انسانان ولاړ دي. دا کوم داسې کوچنی د ټیک ټاک روایت نه دی چې دلته زه ناست یم 15 نفر هلته مې ځان ته کېنولي دي، ولا زه افغان نه یم او دلته بل راغلی زه پاکستانی یم او زه د افغانستان جګړه او دا ډېرې کوچنۍ خو خیر آصف ځواک صاحب یو خبره باید را سره موږ سره ومنې. آصف ځواک صاحب دغه کمې جبهې چې اوس جوړې شوي که هغه ازادي جبهه ده، که هغه متحد جنرال سمیع جبهه ده، که هغه د مقاومت جبهه ده، د درې واړه جبهاتو خپل رسما خپل حمایت د پاکستانیانو حملې نه اعلان کړه او د ده ګوډاګیان هم هلته ناست دي په افغانستان کې، که سلا لري که نه لري خو ناست دي. دا یوه خبره. بله خبره که موږ او تاسو په تاریخ کې وګورو افغانستان په هېچا یرغل نه ده کړی، هېڅکله افغانستان په چا یرغل نه دی کړی. برعکس که یونانیانو په موږ یرغل کړی، که ترکانو په موږ یرغل کړی، که مغولو چنګیزیانو په موږ یرغل کړی، که انګلیسانو په موږ یرغل کړی، که روسانو په موږ یرغل کړی، یا په داخله کې که ناتو دلته راوستل شوه غاښ ماتونکی جواب یې لیدلی ده او سرټیټ یې بېرته وتی ده. او مطمئنه اوسه دا پنجابی خو هېڅ شی نه ده، تورمخی به وي انشاءالله، مخ به تور وي، فقط یووالي ته باید ټول ځوانان کار وکړي. که بیخي یو نفر فالوور هم لري حداقل باید یو پوسټ وکړي. ژوندي و آباد او سوکاله.